السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره بعضې کارونه شرعا ممدوح اعمال دي، هغه عملونه دي چې شریعت کې مقبول او ممدوح دي، لیکن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله نه دي فرمایلي. نو د دې حکمت څه دی؟ جناب عالی، اول خو ستاسو دا میسیج ما واورید، ما ویل که تاسو استفهامي انداز کې دا خبره کړې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اذان فرمایلی وي که نه داسې په کارو، او یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سنت شوی وي او که نه. خو ستاسو میسیج مې چې وکړه هغه ستاسو یقین دی، تاسو دا خبره یقیني داسې کړې ده چې یاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اذان هم نه دی فرمایلی او سنت شوی هم نه دی. ستاسو دا دواړه خبرې صحیح نه دي. ما خو ستاسو چې دا دغه وکته میسیج بیا مې ستاسو نمبر دغه که نو داسې ماشاءالله بټکی مو والی، نو امید دی عالم به یی او داسې څه اسلامیک اکیډمي اینډ ریسرچ سینټر هم داسې څه شی ورسره لیکلي وو که ریسرچز وو. خو داسې زه پوه شوم چې یعنی مطلب دا دی چې الحمدلله یو دیني مشغله هم شته دی، یو دیني دغه سره تعلق ساتي میدان سره، صحیح دی. نو خیر دی مولانا صاحب محترم، کوشش کوئ که یو څه باره کې تاسو سره معلومات نه وي نو هغه داسې استفهامي صورت کې پیش کوئ. دا مې درته د ورورولۍ د کشر ورور یوه مشوره ده، بس زه ستاسو یو کشر ورور. پاتې شوه دا خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه اذان ثابت دی او که نه، نو د جناب اکرم صلی الله علیه وسلم نه مطلق اذان خو یقینی قطعی او خامخا ثابت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو مطلق اذان یقینی کړی دی، مطلق اذان. لکه مثلا په جامع ترمیزی کې 2 جلد کې هغې کې باقاعده طور سره شته دی، د عبیدالله بن ابي رافع روایت دی. هغه وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام ولید اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمه بالصلاه. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه په غوږ کې داسې د حسن ابن علی رضی الله عنهما د هغې په غوږ کې نبی علیه الصلاة والسلام اذان کړی دی. نو مطلق اذان خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. پاتې شوه دا خبره چې یاره د مانځه دپاره اذان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کړی او که نه، صحیح دی، اذان الصلاة چې ورته وایي. نو بلکل په دې کې علما په 2 ډلې دي، یو طرف ته محققین علما دي لیکن بل طرف ته جمهور دي. د محققین علما رایه دا محققینو کې لکه امام محی الدین امام نووي رحمه الله، یا خو څه وړوکی سړی نه دی، د قرنګي امام جلال الدین سیوطي رحمه الله، د قرنګي ډیر علما ورسره دي. صحیح نه سنت ترمیزی کې دا کله کله دا تعبیر سړي ته داسې دغه شي، ځکه هغه سند چونکې جید الاسناد دی، صحیح دی، د دې وجې نه مې خولې ته صحیح ټکی راغی. سنن ترمیزي، جامع ترمیزي، جامع هغې ته چې 8 علوم پکې یو سنن هم درته ښه پته ده. نو سنن ترمیزي کې د یعلا ابن مره روایت دی باقاعده طور سره، هغه وایي چې نبی علیه الصلاة دغه وخت د خپل نیکه زور روایت عمرو بن عثمان ابن یعلا ابن مره عن ابيه عن جده، صحیح دی، انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا الى وګد حدیث دی کنه، حدیث در فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته. نو د امام نووي، امام جلال الدین سیوطي او د قرنګ د محققین رایه دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله د مانځه دپاره هم اذان فرمایلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه سره په سفر کې او بالکل نبی علیه الصلاة والسلام اذان وکړو وهو على راحلته، او نبی علیه الصلاة والسلام په خپله سورلۍ باندې سورو. نو اوس وګوره نبی علیه الصلاة والسلام نه اذان ثابت دی، او د قرنګي دا امام نووي رحمه الله دې حدیث ته جید الاسناد وایي، او دې باندې ډېر تحقیق کړی دی، او خلاصه د تحقیق دا ده چې بالکل نبی علیه الصلاة والسلام نه اذان ثابت دی. لیکن علامه ابن حجر عسقلاني، علامه زرقاني او امام دارقطني دا جمهور رایه دا ده چې نه، نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې اذان نه دی فرمایلی. زمونږ استاسو د دې علاقې یو ډېر ناشنا عالم تیر شوی مولانا عبدالحی لکنوي صاحب، پیژنئ که نه؟ ناشنا شخصیت تیر شوی دی، هغه داسې وړوکی سړی نه دی، عظیم فقیه دی او لوی محقق دی. هغه باقاعده طور سره په دې باندې 2 رسالې لیکلي، یو هم نه 2 رسالې په لیکلي. د یوې رسالې نوم یې دی خیر الخبر فی اذان سید البشر، او بل یو دا رساله به لیکلي ترک مباشره الاذان. خو دا یو رساله لیکلي خیر الخبر فی اذان خیر البشر،
په دې کې ډېر تحقیق پې کړی دی. اخري کې وایي که نه چې په دنیا کې هېڅوک داسې نشي ویلی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اذان نه دی فرمایلی او یقیني نه دی فرمایلی. وایي داسې څوک نشي ویلی او داسې هم څوک نشي ویلی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اذان فرمایلی او یقیني فرمایلی. ځکه یو طرف ته محققین علما دي، بل طرف ته جمهور دي. نو دا وګوره، نو چونکې د محققین او د جمهورو پکې اختلاف دی، نو بیا څنګه ما ورته د یقین والا خبره وکړو چې دا کار یې نه دی کړی. دا د نه دي کړي والا ټکی خو یقین پکاري. او محقق مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله فرمایي چې دا څوک نشي ویلی چې دا کار یا شوی یا نه دی شوی، سر دې په خلاص. لیکن چې څوک وایي چې نه دی شوی، نو د هغې د حکمت وجه دا ده. دا علامه زرقاني وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې اذان نه دی کړی دی، د دې دپاره نه دی کړی چې وروسته خلفای راشدین دا بیا په تکلیف او مشقت کې واقع نشي. ځکه وایي خلفای راشدینو به د نبی علیه الصلاة والسلام د هر یو عمل ښه په دغه سره مواظبت کوو، په یقین سره مداومت به ورباندې کوو، مواظبت به ورباندې کوو. اوس که جناب اکرم صلی الله علیه وسلم اذانونه هم کولی، نو دوی نه به بیا غټ غټ کارونه لکه مثلا قتال دی، فیصلې دي، د خلکو په منځ کې دینی او دنیوي امور سرانجام کول دي، نو هغه اعمال به ترېنه پاتې و، بیا به یې دا کارونه هم کولی، ځکه چې دا مسیو عمل و. نو د دې وجې نه چې خلفای راشدین یا د امت چې کوم ائمه دي، مشران، هغه په مشقت کې واقع نشي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه، ځکه ترک اذان ثابت دی. نو هغې دا وجه ویلې. خو دا د امام زرقاني رحمه الله رایه ده، یعنی دا د هغه جمهورو کې د یو عظیم عالم رایه ده. نور د محققینو رایه دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اذان فرمایلی دی او اذان ترېنه ثابت دی. نو خلاصه به دا شي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په باره کې د مطلق اذان چې هغه د غوږ اذان دی یا بل اذان دی، نو دا ترېنه یقیني ثابت دی. خو د مانځه دپاره کوم اذان دی، نو هغې کې د محققینو د جمهورو اختلاف دی. د محققینو رایه دا ده چې نه ثابت دی، او د جمهورو رایه دا ده چې نه دی ثابت. خو د نه دی ثابت دپاره یې بنیادي وجه دا ویلې چې یاره ائمه د ملت اسلامي هغه بیا به وروستو په مشقت او محنت او دغه کې به واقع شي، تکلیف کې. نو د دې وجې نه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم اذان نه دی فرمایلی. السلام علیکم ورحمة الله تعالی.